बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मरगरो जेम सन बादशाह تاسو ګوره پښتو نالج فیکټری مرګرو سپیس ته تلو الاړم بیکس یوري ګاګرینو دا سړی د رشیا و یوري ګاګرین اوس هم په تاریخ کې ډېر اهمیت لري خو دلته کیسه سبله ده ډېر خلک دا وایي چې د یوري ګاګرین نه مخکې هم ډېر خلک سپیس ته لیږلي شوي وو خو هغه میشنز خفیه ساتلي شوي وو ډېر خلک وایي چې رشیا د 2 نه زیات سپیس فلایټ خلا ته لیږلي وو په کوم کې چې 2 اسټروناټ مړه شوي هم وو دا د یو تجربې په تور سپیس ته لیږلي شوي وو خو رشیا چېرته هم دا نه دي منلي د دې وجه دا ښودلی کېږي چې په هغه ورځو کې د امریکې او رشیا سپیس ته د مخکې تلو مقابله وه او رشیا نه غوښتل چې د دې د غلطو نه امریکا زده کړه وکړي دا هم ویلې کېږي چې ولادیمیر لوشن نومي یو اسټروناټ د خلا نه واپس کامیاب هم راغلی و خو د سپیس فلایټ په چاینا کې کوز شوی او چاینا دا کس گرفتار کړو خو رشیا دا خبر د دنیا نه پټ کړو هغه وخت جنگ روانو او رشیا نه غوښتل چې د دې نوم خراب شي خو ملګرو دا صرف قصې دي د دې ټولو خبرو څه مضبوط ثبوت نشته خو بیا په 28 نومبر 1960 باندې یو عجیبه قصه مخې ته راغله ملګرو په 60s کې په اټلی کې دوه رونه اوسېدل د یو نوم ایچلی او د بل جیوانی وو دا دواړه ریډیو اپریټرانو د دواړو به د سپیس نه راتلونکي اوازونه په ریډیو ټرانسمیټر اوریدل دا د دوی شوق و ملګرو په هغه وخت کې دوی په اټلی کې د خپل کور خوا کې یو ورکوټه غونته ریډیو سټیشن جوړ کړو دا سټیشن په یو خالی پروت بنکر کې جوړ کړی شوی و چرته چې وکړه جرمن فوجان اوسېدل دوی د سپیس نه راتلونکي اوازونو نیو د پاره په خپل کور کې آلات تیار کړو د دوانو رونو په خپل ټول وخت په دې بنکر کې تیرو چې چرته خو به د سپیس نه आवाज ووري او دوی په دې پسې سم لیونی شوی بیا 1963 کې د دوانو یو عجیبه شان داوا وکړه دیوی چې 3 کاله مخکې په 28 نومبر 1960 باندې دا دوانو رونو هم په دې بنکر کې موجود وو چې دوی د سپیس نه عجیبه غونډه आवाज ووري دا आवाज د یو جینیو چې ډیره پریشان ښکارېده دی جینې په زوره ساه غستا او پرشین ژبه کې خبرې کولې دا یو ډیر افسوسناک ریکارډینګ دی د ریکارډینګ مطابق دا یو رشین اسټروناټ وا کوم چې د سپیس نه واپس مکه ته راتله خو په واپسې کې د دې په سپیس کرافټ باندې اور ولګېدو او دی جینې جړل او ویلې چې ګرمي ډیره سیوا شوه او دلته هر څه سوځي دا ریکارډینګ تاسو هم اورېدی شئ ملګرو څنګه چې تاسو واورېدل د دې رونو مطابق دوی د یو داسې جینۍ आवाज د سپیس نه د ریډیو په ذریعہ اوریدلو کوم چې په خلا کې مړه کېده ولې چې د دې په سپیس کرافټ اور لګېدلو ملګرو تاسو سوچ وکړئ چې یو انسان په خلا کې आवाज دی خو شاید د سپیس مکمل تیاره ده او مدد له هم څوک نشته او نه د دې आवाज اوریدو والا څوک انسان شته او بیا د دې په سپیس کرافټ اور لګي نو تاسو سوچ وکړئ چې په هغه بس تیر شوی د حیرت انگیز ریکارډینګ په ټوله دنیا کې یو بحث شروع کړو څه خلک وایي چې دا ریکارډینګ د رشیا د هغې خفیه سپیس پروګرام و په کومه کې چې دا جینۍ مړه شوې وه د دې ریکارډینګ اوسه پورې څه پته ونه لګېده دې دواړو رونو د دې نه پس هم د سپیس نه بلا اوازونه ریکارډ کړي او دوی ډیر مشهور شوي خو هغه جینۍ په اصل کې څوک وه اوسه پورې دا پته ونه لګېده یوه داسې اسټروناټ کومه چې رشیا چرته هم مخې ته نه ده راوستې او یا بیا کیسه څه نوره ده بهرحال دا کیسه چې څوک هم ووري نو نن هم خلک حیرانه کړي ملګرو کو ویډیو مو خوښ شوی نو لایک او شیر لازمي کوئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ د خپل ځان او چار چاپېره خلکو ډېر خیال ساتئ سلمان شاه له ورکړئ اجازت د الله په امان